बादशाह साहब मुख्तसर रखिएगा, मैंने गवर्नर साहब को बुलाना है इसके बाद स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम। तला साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि मुझे टाइम दिया आपने। इंशाल्लाह मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बात बाकी मैंने पश्तो में करनी है। खबरा केजी दे लोई जारगे बैनर बंदे हली कलेदा से लोई जारगा दा ओ दे वलवर खबरा केजी यो खुजे तासो ना माफी गवाड़ो गवर्नर साहब ना है तासो टोल पछताने दे मुशरानो ना यो खो मुजा पछताने पदा उस टाइम के जरगा ओ शर्म वाला जरगा वाई सचता जरगा खुद मुजा कोमुना मुशरानो वटाकल छ समा मेलावा गातो मुज मुशरान वटाकल गाता बयानुना वाखस्त الاختيار ورکو یا فیصله په حق سره بیان کړه وای کړه دغه خو موږ اجلاس ویلای شي جرګینوم خبر کوي هنشي خو بهرحال تاسو مرزي ده پاتې شوه د ولور خبره په ما په قبایل باندې د جنوبي وزیرستان واخلا ته خبره پر څومره قبایل سیمه پراته ده د ما په بچیان باندې یا ما په خواندې په ماندې باندې بمبارې کېږي وینه تویږي موږ نه خپله ښځې ویرې دي چې چیرې دي خو تاسو په ولور باندې خبرې کې چې نورې پوره شولې ولور پاتې شوه د خدای دپاره موږ دا سوال گورنر صاحب ته کوي او پاکستان حکومت ته کوي چې موږ په خپل رسم رواج کوم د موږ د مشرانو و هغه ته هم پرېږده موږ ته هغه ډېر خوښ دی نوي رواجونه موږ نه زده کوي یا موږ لا اوس خبره وزیر صاحب وکړه چې مولانا وکنه ماته دا پته نشته دی که نه پښتون قوم په اسلام په قومي سطح باندې قبول کړی دی په یو نه دی مسلمان شوی زه د اسلام په مطابق مې جرګه هوي فیصله مې هوي پاتې شوله دا ورونه راته چې وژدې خبره نه کوې زه معذرت سره وژدې خبرې نه کوم خو 3 منٹ خبر یا 1 منٹ پورا نہ جائے 3 منٹ صرف لوں گا میں گھڑی دیکھنا پھر مجھے آواز دینا یمو یو خو بمبارېرم د شروع دي د خپل جنوبي وزیرستان راستلی یم په کاندولو نشه په ګرمۍ شه پاتې کېږم بل آی ډي پیس په نامه باندې انجیوز را پسې دي ما ته امداد راکوي د خدای دپاره دا شرمولی امداد یې مانه بند که دا شرمولی امداد یې تا زه سپین نه غواړم چې دا څومره د وشرمول دغه زه کافي یم یا ما د قوم تباهي دې وکړله یو دې په بمباري وکړه دوباره دې په بکر ته عادت که که نه چېرې مې خپله مزدورو ته پرېږده خدای وعده راسره کړې ده چې روزي و در رسوه انشاءالله به دغې د تا به امدادونه د پاکستان د امدادو د انجیوز د امداد د یهودیانو به امداد نه ما خدای ساتي په خدای مې ایمان دی که په دغه رنګ نه وي دا د ما سپینګیري ناست دي دا د اواز رم د وکړو چې لرې شه چې زه دغه ځای نه روان شم قسم په خدای چې د ما قوم ټول قوم دا نور قومونه ته تللی نه چې د ما د جنوبي وزیرستان خاص کر مسعود قوم چې تبعید لارې ته لاړې چې په 100 سال یې ځای ته واپس نشي تللی په مرګ باندې زه نه یې خفه چې زه مړ شوی یم کشمیر ما آزاد کړی دی دلته مې قرباني ورکړې ده بیا هم قرباني ورکوم زه په دا امدادونه باندې خراب کړل چې دا په بیک یې رېږدی کړل که نه ټینټونه یې راته هلاک دي فوجیان راته ولاړ دي په بیا باندې غلا راکوي په بله باندې بیا ډنډا ورسره ورکوي په دا باندې ما قومي تباهي وکړله د پاکستان حکومت د خدای دپاره چې په دغه رنګ ظلم دا ظلم رخوا بند که بمبارې چې څومره طاقت یې رنګ در استعمال یې که چې موږ شهیدان شي مړه شي هغه د موږ ډېره ده یارس خو هسې هم موږ امري نننی موضوع خو زه دا درته وایې چې دا د موږ خواندې ماندې چې کومې دي دا ته زه دغه خواست کوه چې د حکومت چې نن سبا څوک ورته وایي چې تعلیم یافته طبقه ده دا پړه لیکه جاهلان دي چې په دا خبر وستایي دا موږ خواندې ماندې ته زه دا خواست کوه چې دغې په چال کې چې را نشستایي یا موږ رسول علیه السلام فرمایي موږ ایمان پرې راوړی دی پښتنه ځنې کېږي چې زنانه لمونځ کوم بهترین لمونځ دی چې په کوم ځای کې نماز وکړو و چې په جامع مسجد نه د کلي په واړوکو جماعته کې بهترین لمونځ دی په هغه نه بهترین لمونځ یې چې د کور په سین کې وکړو رسول علیه السلام فرمایي زه نه وایم کور په سین کې چې لمونځ وکړو هغه بهترین لمونځ دی په هغه نه بهترین لمونځ چې په خپله کامره کې ننه یې وکړو هغه په ټولو کې بدترین دی په هغه نه ښه لمونځ کوم یو دی په کامرې کې دی ننه چې په یو کونج کې یې وکړو لمونځ دا په ټول نه بهترین لمونځ دی د زنانه دپاره زنانه دا د پاکستان نوره چې لا غړې ګرځي دا د موږ کافي دي پښتانې خواندې ته دا وایي چې په خپل کور کې صبر وکړئ
ما وزستا 60 سال زندگی دو 60 سال ورو پختنه درخه کیږي قسم په خدای په ذات مې دا قسم چې موږ پیدا کړي چې ته په بازارونه کې تا ښځه شوري دا نن سبا لباس دی چې لاندې موږ ته مساله ده د رسول علیه السلام چې د پښې لاندې دومره درچګوه چې شانګري د جوات وي موږ لاندې کړل زنانه پاسو شاته کړي دي په موږ دا حالانات وي که نه ما خپلې حلالېږي لاندې قسم په خدای چې دغه چګې لاندې په بازارونه کې کومې ښځې ګرځي چې نوې خاوند جنت ته لاړ شي نو دا لوړی شي که نه نو د دې ذمهدار لوړ شي د خدای د پوره د قرآن د پوره چې ښځو ته اختیار ما ورکوي ستی پښتونه دا خلک هم غلطوي بادشاہ صاحب ډېره مهرباني السلام علیکم